لس مهم کلمات باید په خپل ژوند کې وکاروو. لومړی د هر کار په پیل کې باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایو. دوهم د وعدې ورکولو پر وخت ان شاء الله باید ووایو. دریم د یو شي په موجودیت کې سبحان الله باید ووایو. څلورم د مشکل په وخت کې یا الله باید ووایو. پنځم د ښو شیانو د لیدو په وخت کې ماشاءالله باید ووایو. شپږم د مننې او خیروسي پر وخت جزاک الله باید ووایو. اووم د خوب څخه د پاڅېدو په وخت لا اله الا الله باید ووایو. اتم د ګناه او تیروتنې پر وخت استغفر الله باید ووایو. نهم د مصیبت او ستونزو پر وخت توکلت علی الله باید ووایو. لسم د خدای پامانۍ پر وخت فی امان الله باید ووایو. دغه لس مهم کلمات موږ او تاسو باید د خپل ورځني ژوند په خبرو کې حتما وکاروو.